او د نظم عنوان دی د علم غږ. د تورخم بسرې پرېږدی چې ساړه شي، د تورخم بسرې پرېږدی چې ساړه شي، د واګا بسرې بل کړئ چې رڼا شي. جنګ ځپلو پښتنو مخونه وینځئ، سڼې غوړې کړئ په دنګه پوله کښېنئ. څنګ چې خلکو به زمونږ نندارې کړې، د کاشغره تر امو اورونه بلو. کابل سور تنور او سوی قندهارو، پېښورو په بمونو الوتلی. سوات چنګیزه هلاکو ورانیولی. مدرسې د باجوړ وې لوټې لوټې، او سکولونه مسکاره سکاره پراته وو. د شملو سړي مو وینو کې لت پتو، چا په مونږه تبصرې چا تماشې. مننه. د شملو سړي مو وینو کې لت پتو، چا په مونږه تبصرې چا تماشې کړې. اوس موقع د تماشې به کول غواړي، په جنګونو تبصرې به کول غواړي. اوس موقع د تماشې به کول غواړي، په جنګونو تبصرې به کول غواړي. مونږ 40 کاله په بده ورځ کې تېر کړو، او په سرونو مو د کډې ګرځولې لا تر اوسه دمه نه یو. وران ویجاړ وزیرستان راته لا پروت دی، په جیلونو کې بندي قیدیان پراته یو، او زمونږ زخمونه لا وچ شوي نه دي. که څوک وایي تاسو نر یې نو مونږ نه یو، که څوک وایي غیرتیان یې نو مونږ نه یو. القابات دې د خپل ځان سره سنبال کړي، اوس په دغه خپل وطن لره پکار کړو. دا نختر زلمي به نور د جنګ منګ خشاک نه وي. دوی به خپله خاوره ګل کړي، دوی به خپل وطن روښان کړي. د احمد مزار به سم کړي، د سرتور بیرغ به هس کړي. د ایپي توره به واخلي، سنډاکۍ بابا به یاد کړي، او ترنګزو اجي به یاد کړي. د رامداد ټپې به وکړي، خان شهید او باچا خان به د نصاب کتاب کې چاپ کړي. سنومبر به خپل لارښود کړي، د شیرشاه هنر به زده کړي. بیا به څوک عرب ته نه ځي، بیا به څوک مسافر نه وي. مونږ به اوس جنګونه نه کړو، او که کړو نو خپل به جنګ کړو، او خپل به مو میدان وي. لستوڼي وباسئ ګډېږئ، د غریبانو ښادي کله کله وي. ډېره